د واک تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه مو ومنئ. کابل ښاروالۍ د اختر په ورځو کې څو څلورلارې په نوې او ښکلا لرونکې بڼه جوړې کړي دي. همدارنګه د ښار بیلابیل واټونه او مخکې جوړې شوې څلورلارې په رنګارنګ څراغونو سره ښکلي کړي دي. وروسته یې سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان محمد کامران زید رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت د څو ولسوالیو د خلکو مالونه او سلګونه څاروي سیلابونه وړي دي او سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په سویډن کې د قرآن کریم د نسخې سوځول غندلي. ویلي دي چې د بیان د ازادۍ په پلمه د سویډني چارواکو لخوا داسې کار ته اجازه او امنیت ورکول د دې سپېڅلي دین او نږدې د 2 میلیارډو پیروانو ته د اهانت کولو پرته بل هیڅ معنا نه لري. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ یو کس د سویډن په پلازمینه کې د مسجد مخې ته د قرآن کریم نسخې ته اور ورته کړ چې دې کار د نړۍ د مسلمانانو توند غبرګونونه راپارولي دي. سرپرست حکومت وایي چې تر اختر وروسته به د سالنګ د لویې لارې رغنیزې چارې پیل شي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت زیاتوي چې د سالنګ لویه لاره چې اوس مهال ورسره ډیری هیوادوال په ستونزو کې دي د بیا رغونې چارې به یې ژر پیل شي او په اساسي ډول سره به دغه لاره ورغول شي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو تر بیا مو الله عمل شه ښې چارې.